د کلونو پرلپسې هڅو وروسته د 10 میلیارده ډالرو په لګښت د نړۍ تر ټولو ځواکمن تلسکوپ چمتو شو. د ډسمبر په 25مه په 2021 کال کې د خپل منزل لپاره واستول شو. شاوخوا شپږ میاشتې وروسته دې تلسکوپ موږ ته د کائناتو د رازونو په ښودلو سره پیل وکړ چې له اوس څخه مخکې دا یوازې یو تصور برېښېده. دغه تلسکوپ د جیمز ویب سپیس تلسکوپ په نوم یادیږي. نن به موږ د جیمز ویب تلسکوپ لخوا اخیستل شوي او ناسا ته رالیږل شوي عکسونو په اړه زده کړو چې دغه تصویرونه موږ ته څه پیغام راکوي او زموږ لپاره څومره مهم دي. عبدالمنان افغان درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایي. اوس مهال د جیمز ویب تلسکوپ زموږ څخه 15 لکه کیلومتره لرې دی. دا تلسکوپ په L2 نقطه کې له ځمکې سره په دوامداره توګه تاویږي. د L2 نقطه دا هغه نقطه ده چې د لمر وړانګې تلسکوپ ته نشي رسولی. یعنی دا په دې معنا ده چې په دې وخت کې د جیمز ویب تلسکوپ زموږ نړیوال انفراریډ رڼا سپیکټرم مشاهده کوي. له همدې امله دا خورا مهمه ده چې د لمر رڼا او تودوخې څخه لرې اوسي. په لکونو او میلیونونو کال وړاندې چې زموږ په کائناتو کې څه پیښ شوي وو چې په دې لړ کې مختلف ستوري، سیارې او کهکشانونه څنګه پیدا شوي وو. دا تلسکوپ د معلومولو وړتیا لري. نه یوازې دا بلکې هغه ستوري چې مات شوي وي د جیمز ویب تلسکوپ هم کولی شي چې د دوی د ماتېدو صحنه وګوري او ثبت یې کړي. موږ به د دغو عکسونو په اړه وپوهیږو کوم چې د جیمز ویب تلسکوپ په تیرو میاشتو کې اخیستي دي چې ناسا د جیمز ویب د لومړیو 5 عکسونو په خپرولو سره ټوله نړۍ حیرانه کړه. دغه عکسونه د 2022 کال د جولای په 12مه ناسا ته رالیږل شوي دي کوم چې ډیر څه پکې موجود دي. لومړی انځور د جیمز ویب تلسکوپ کیمرې کولی شي چې په ژوره فضا کې د کائناتو تیریدل په اسانۍ سره وګوري. په دې لومړي عکس کې چې ناسا ترلاسه کړی یو کهکشان کلیستر لیدل کیږي چې د سمیک 230 په نامه یادیږي. د ستورو په څیر روښانه څیز چې تاسو په دې عکس کې ګورئ په حقیقت کې دا ستوري نه دي بلکې کهکشانونه دي. لکه څنګه چې زموږ ځمکه د شیدو لارې کهکشان یوه برخه ده او دا کهکشانونه په 100,000 نوري کالونو کې خپریږي. همدا ډول د جیمز ویب په دې عکس کې په زرګونو کهکشانونه لیدل کیږي. په دوی کې ځینې داسې کهکشانونه هم شته چې له ځمکې څخه 14.1 میلیارده نوري کاله لري او دې کهکشانونو ته په رسیدو کې شاوخوا 14 میلیارده نوري کاله وخت لګیږي. له همدې امله دا به غلط نه وي چې ووایو هغه صحنه چې موږ یې وینو په حقیقت کې 14 میلیارده نوري کاله پخوانۍ ده. په دې عکس کې نیلي کهکشانونه موږ ته راښایي چې دوی ډیر لوی دي او په دې کې زیات ستوري او سیارې موجودې دي او همدارنګه په دغه کې د سره کهکشانونه موږ ته راښایي چې په دې کهکشانونو کې ډیر نوي ستوري لا هم د دوی دننه رامنځته کیږي. دویم انځور دا انځور د هغه نرسري پورې اړه لري چې 2600 نوري کاله له ځمکې څخه لرې دي. دا نرسري چې د کرینا نیبولا په نوم پیژندل کیږي زیات ستوري پکې لیدل کیږي چې 2600 کاله د مخه پیدا شوي دي او کرینا نیبولا زموږ د شیدو لار کې د زرګونو نرسریو څخه یو دی چې تاسو پکې د لوی غرونو په څیر ډبرې وینئ. دا په حقیقت کې دا د غازونو او خټو یو مخلوط دی چې د غازونو ترمنځ فاصله له پورته څخه ښکته خواته 9 نوري کاله دی. دریم انځور په دې عکس کې هغه ستوري دي چې 2.5 کاله وړاندې ختم شوي وو. دا عکس د غازو او انرژیو یو لوی ببل ښایي چې د ستورو له سقوط څخه منځته راغلی دي. څلورم انځور دغه عکس د جیمز ویب تلسکوپ یو ډیر لوی او جالب عکس دی چې شاوخوا 1.5 میلیونه پکسل ریزولیشن سره اخیستل شوی. په دې عکس کې د 15 کهکشانونو کلیستر لیدل کیږي چې د سټیفن کوین په نوم پیژندل شوی. دا کهکشانونه په خورا چټک سرعت سره ګرځي او ورو ورو یو بل ته نږدې کیږي. ستور پیژندونکي په دې باور دي چې یوه ورځ به دا 15 کهکشانونه یو له بل سره ټکر وکړي چې زموږ کائناتو ته به زیات ضرر ورسوي. دا کهکشانونه له ځمکې څخه 10 کروڑه نوري کاله لري دي یعنی دا انځور میلیونونه نوري کاله واټن لري. دا هم امکان لري چې دغو کهکشانونو یو له بل سره په اوس وخت کې ټکر کړی وي خو د هغه رڼا به موږ ته نور 10 کروڑه نوري کاله وروسته راورسیږي. پنځم انځور
له ځمکې څخه 1120 نوري کاله لرې د جیمز ویب تلسکوپ یوه سیاره موندلې چیرې چې د ژوند نښې پکې موجودې دي. ایکسوپلینټ دا هغه سیاره ده چې د ستورو یا د لمر پر شاوخوا راګرځي. دغه کشف شوې سیاره د واسپ 96 بي په نوم یادیږي او دلته یوه ورځ زموږ د ځمکې له 3.5 ورځو سره برابره ده. خو پوښتنه دا ده چې جیمز ویب څنګه پوه شو چې د ژوند نښې پکې شته. په حقیقت کې کله چې چاپ د جوړېدو په وخت کې د خپل ستوري رڼا بندوي، رڼا د سیارې اتموسفیر ته ځي. دا په اتموسفیر کې په مختلفو ذرو سره ټکر کوي او په مختلف ډول چلند رامنځته کیږي. لکه څنګه چې په اتموسفیر کې سلفر ډیر وي نو د رڼا د خپرېدو په طریقه کې به توپیر وي، او کچېرې په فضا کې کاربن ډای اکساید یا اوبو شتون ولري نو د رڼا خپرېدل به مختلف وي. کله چې د رڼا عکس العمل په فضا کې له منځه وړلو وروسته رامنځته شي، د هغې په تحلیل کې معلومه شوه چې په دې سیاره کې څومره اوبو شتون لري او اوبو د ژوند لپاره څومره مهمې دي. موږ په دې ټول پوهیږو چې د جیمز ویب تلسکوپ د انسان لخوا جوړ شوی تر ټولو پیاوړی تلسکوپ دی. حتی د کائناتو دا کونج هم لیدلی شي کوم چې هبل تلسکوپ یې نشي لیدلی. د دې اصلي لامل دا دی چې په دې تلسکوپ کې ګولډ میرورز موجود دي چې په کمه اندازه رڼا هم نیولی شي. د جیمز ویب تلسکوپ د ګولډ میرور اوږدوالی 6.5 متره دی، په داسې حال کې چې د هبل تلسکوپ مرکزي قطر یوازې 2.5 متره دی. د معلوماتو له کتلو او اوریدلو مو نړۍ مننه. که مو معلومات خوښ شوي د خپلو دوستانو سره هم شریک کړئ.